سلامونه نیک هیلې احترامات په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ صحتمند وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو درښایم چې څنګه کولی شو چې د واتساپ وایس کال ریکارډ کړو. یعنې که چیرې تاسو ته څوک په واتساپ کې وایس کال وکړي، زنګ درته ووهي، نو تاسو هغه ریکارډ کول غواړئ. نو نننۍ کومه طریقه چې زه تاسو ته درښایم، په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د یو چا وایس کال په خپل موبایل کې ریکارډ کړئ. نو ټوله طریقه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. د ویډیو د شروع څخه مخکې ستاسو څخه غوښتنه کوم چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو ته یو لایک هم درسره ورکړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به راشئ، لومړی سر کې به یو تاسو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ د ګوګل پلی سټور څخه. زه به ګوګل پلی سټور ته راشم. کله ملګرو تاسو ګوګل پلی سټور ته راغلی، په دې سرچ بار کې به تاسو ورته ولیکئ ایف کال ریکارډر. په دې ځای کې ما لیکلی دی، زه به د باندې کلیک وکړم. کله مو چې دغه ولیکلو، په دې ځای کې تاسو ته دغه اپلیکیشن راځي ایف کال ریکارډر. دغه به تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ د ګوګل پلی سټور څخه. کله مو چې دغه را ډاونلوډ کړو، نو دغه اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن تاسو اوپن کړو، دلته کومې پرمیشنې چې تاسو نه غواړئ هغه پرمیشنې طریقه زه تاسو ته درښایم. ټوله پرمیشنې به تاسو په دې طریقه ورته الاو کړئ. دلته به تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ، دغه شی کوم نشان چې دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته ملګرو تاسو په دې آی اکسپټ دغه باندې به ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، په دې پرمیشن باندې به ورته کلیک وکړئ. دلته بیا په الاو باندې ورته کلیک وکړئ، بیا به تاسو دا ورته الاو کړئ. دا ټول به تاسو ورته الاو کړئ. کله مو چې دغه الاو کړو، دا به انیبل سرویس دغه به هم ورته الاو کړئ. کله مو چې دا ورته الاو کړل، لاندې به راشئ. دلته تاسو ته په دې ځای کې ښکاري ایف کال ریکارډر، دا به تاسو ایف کال ریکارډر دا به ورته آن کړئ او په اوکې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې څخه به بیرته ووځئ. کله چې څخه ووتئ، بیا به تاسو په انیبل سرویس باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو، دغه پرمیشن به تاسو هم بیا دغه هم ورته الاو کړئ. دلته په الاو باندې کلیک وکړئ، دغه صفحې څخه به ووځئ. کله چې دغه مو ورته وویل، دلته به تاسو په سکیپ باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په سکیپ باندې کلیک وکړل، دلته به تاسو بیا په دې ځای باندې ورته کلیک وکړئ. دا مو چې کله ورته کلیک وکړل، دلته به تاسو بیا په الاو باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په الاو باندې کلیک وکړو، نو تاسو سره دغه اپلیکیشن په دې موبایل کې کار شروع کړو. کله چې تاسو ته څوک اوس په واتساپ کې کال کوي، نو ستاسو سره به دغه کال په دې ځای کې اډ کیږي. نو ملګرو دغه وه نننۍ طریقه. که دا طریقه مو خوښ شوې وي، د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. او بله یادونه، که چیرې تاسو ته ملګرو په دې طریقه مثلا څوک دغسې په موبایل کې زنګ ووهي، یعنې سیم ته تاسو زنګ ووهي، هغه به هم تاسو ته په دې ځای کې سیو کېږي. یعنې که چیرې تاسو ته موبایل سیم ته څوک زنګ ووهي، هغه ریکارډ به هم دلته په دې ځای کې سیو کېږي. نو واتساپ کال هم په دې ځای کې تاسو سیو کولی شئ او د موبایل د سیم کال هم په دې ځای کې تاسو په ډېره اسانۍ سره سیو کولی شئ. نو ملګرو دغه طریقه د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې څوک اړتیا ورته لري د دغې طریقې ته، نو دوی هم د دې څخه خبر کړئ چې دوی هم د دې طریقې څخه کار واخلي. نو ملګرو دغې طریقې څخه غلطه استفاده مه کوئ. نو دغه وه طریقه. که دا طریقه مو خوښ شوي، د ملګرو سره یې شریکه کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. ښه وختونه، ښه شېبې درته غواړم.